د قرنطین پر مهال د انټرنټ لوړې بیې او کمزوری کیفیت. خلک وایي د کرونا وایرس د خپرېدو او د قرنطین پر مهال هیواد کې د انټرنټ د لګښت کچه لوړه شوې، خو مخابراتي شرکتونه د تل په څیر په ټیټ کیفیته انټرنټ ډېرې پیسې اخلي. د کرونا د خپرېدو له امله حکومت د زده کړو مرکزونه او ځینې ادارې رخصت کړي چې وروسته زده کړې په آنلاین ډول پیل شوې او د یو شمېر ادارو کارکوونکي هم د انټرنټ له لارې کارونو ته دوام ورکوي. د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي شکایت لري چې کم تر کمه باید د قرنطین پر مهال مخابراتي شرکتونو د انټرنټ کیفیت په ښه والي کې کار کړی وای او یا هم ځینې ځانګړي تخفیفونه باید رامنځته شوي وای، خو یا د شرکتونو هیڅ هم نه دي کړي. دوی وایي د مخابراتو او ټکنالوژۍ وزارت او یا د مخابراتي شبکو د تنظیم ادارې اترا له لورې باید له پیله اقدام شوی وای. د دوی په وینا اترا ادارې ته دوی وخت په وخت شکایتونه کړي، خو یا د ادارې د شبکو ننګه کوي او د فساد او نورو درغلیو د مخنیوي لپاره کار نه کوي. وقتی که ما می‌بینیم نه درس‌های آنلاین ما صحیح درست پیش میره و نه اینترنت با ما با کیفیت وجود داره. ما اینترنت که فعال میکنیم به قیمت بالاتر ولی اینترنت درست کار نمیکنه. کیفیت ټیټ قیمتونه لوړ او په داسې سیستم چې کوم اعلانات دوی کوي د هغه اعلاناتو 10% دوی خدمات نشي عرضه کولی. حال دا چې د پایې لاندې ودرېږه هم یو د واتساپ یو پیغام چاته نشي لیکلی. داسې یو نت موږ ته راکړي چې موږ ته نه یو ښه داسې خوشحاله اوسو، راضي اوسو چې هغه کار ته نه اخلو، لږ ذره خو ارامه اوسو چې په خوشحالۍ سره کار واخلو. که داسې موږ یو ساعت نت واخلو، یو ساعت موږ ته صفحه کې څه نه راځي. د مخابراتي شبکو د تنظیم ادارې اترا د کنټرول او نظارت مشر سید حارث میر هم مني چې د مخابراتي شبکو د انټرنټ کیفیت کمزوری او نرخونه یې لوړ دي، خو د کنټرول او کیفیت ښه کولو لپاره هڅې کوي. در جایی که مثلا حالا ما در مناطق ناامن گپ میزنیم که مشکلات موجود است، اما در مناطق امن مثل کابل باید اینقدر مشکلاتی که موجود است نباید باشه و ما در این قسمت ها با شبکه‌های مخابراتی به صدها میلیون افغانی جریمه میشن، تا حال جریمه شدن. د مخابراتو وزارت د معلوماتو له مخې دا مهال په افغانستان کې تر 2 میلیونه ډیر کسان انټرنټ کاروي او تر دې وړاندې اترا ادارې ویلي وو چې دا مهال افغانستان ته په هره ثانیه کې 155 جی بي انټرنټ له پاکستان، ایران، ترکمنستان، تاجکستان او ازبکستان څخه راواردیږي.